نو سیاسي ګوندونه هغه وختونو کې د یونینست پارټي دا فیصله وکړه چې حالانکه چونکې زمونږه منشور اوس بنیاد ختم شو انګریز روان دي مونږ اوس وکړو مونږ خو بغیب شو زمونږ خو بزور ختم شي دې د کار وکړو چې دی مسلم لیگ سره یو ځای شول دا ډیره مهمه خبره ده خو کدا تاسو واخلئ ځکه دا په کروڑو روپۍ تاسو ته یونیورسيټانو کې په هنتونونو کې نه خیدا شي دا ډیر ریډینګ نه پس ډیر لوستلو نه پس هر څه دا تاسو ته معلومیږي هغه یونینست پارټي هغه سیاسي ګوند د پنجاب چې هغه ویز انګریز نه غلامي نه غواړم او انګریز ویز زما دغه بنیاد ختم شو دغه پارټي ختم شوله هغه راغله په مسلم لیگ کې زم شوله دا یاد وساتئ دا ډیره مهمه نقطه ده یونینست ورډ خلک را پاسېدل په مسلم لیگ کې راغله اوس د مسلم لیگ مفکوره سوا د مسلم لیگ مفکوره وا چې انګریز دې ځنه لړ شي او مونږ ځانته خپل وطن جوړ کو زمونږ وطني قائد اعظم د لاس لاندې زمونږ زوري هغه ته یونینست سیاسي ګوند غو سوچ راتل نشو اوس یونینست تاسو ته ما وختي وی چې یونینست سیاسي ګوند هغه خلکو چې انګریز ولا ډیر زیات مراعات ورکړل مراعات دا ورکړل چې تعلق زمان سیویل اډمنستریشن تم رادن نشه زما فوج تم رادن نشه زما بیوروکراسي تم رادن نشه زما ډیپلوماسي تم رادن نشه هغه خلک د انګریز لاندې ټرین شول انګریزانو مفکوره واغسته چې انګریزانو مفکوره واغسته هغه راغلل مسلم لیگ یې جوائن کو دا خبره یو ځل بیا کوم چې دا تاسو مزغو کې کینی یونینست خلکو وی انګریز پاتې شي انګریز ول ډیر مراعات ورکړل انګریز ټرین کړل انګریز په افسران پیدا کړل چې کله انګریز دې نه تلو یونینست یې ګوند ول خلکو وی د پنجاب چې موږ مسلم لیگ کې رادن نشو اوس هغه سوچ مسلم لیگ ته رادن نشو نو پاکستان چې کله جوړ شو دې ته سوچ وکړي او مسلم لیگ حکومت په هر ځای کې مسلم لیگ وګټله هر ځای کې وګټله نو مسلم لیگ کې زورور خلک بیا د کم خلکو مسلم لیگ کې زورور خلک سیاسي نوکرو ولا سیاسي هدفونو ولا بیوروکراسي ولا ډیپلوماسي ولا خارجه پالیسي ولا په مسلم لیگ کې هغه خلک بیا سوق وو په مسلم لیگ کې چې وطن یې چلولو او د وطن ټول هر څه سمبال کړو هغه کم خلکو صحیح ده د مسلم لیگ هغه دغه د یونینست سیاسي ګوند خلکو کوم چې انګریزانو ټرین کړل هغه مسلم لیگ کې زم شول او د پاکستان جوړېدو نه پس اقا یونینست ګوندونو ولا خلکو سیټونه سمبال کړل هغه د پاکستان مفکوره مخکې وړه د مسلم لیگ په جامه د مسلم لیگ واچوله سوچ او ماغه د یونینست سیاسي ګوند والو چې نه مونږه انګریز دې نه تګ نه غواړو اقا زینا دغه برتانوي افسرانو دغه برتانوي مشرانو چې د انګریزانو لاندې ټرین شول د پنجاب خلکا د پښتونغام په خلکو داسې نه ده خو د پنجاب زیاتو اغه چې ده اغه د مسلم لیگ ټول خارج د پاکستان خارجه پالیسي په غړ سیټونو په دغه باندې په هر څه باندې هغه مفکوره رادن نشو اجاګیرداري نظام رادن نشو د انګریز غ فکر رادن نشو چې زمونږ کار چې دی هغه د دې خلکو خدمت نه دي زمونږ کار د خپل مشر خدمت دی کوم چې برتانیې واغې وختونو کې دې څه پورې تاسو په تاریخ باندې پوه شئ چې یونینست سیاسي ګوندو هغه کوم فکر درلودو او بیا چې کله پاکستان جوړ شو هغه مسلم لیگ کې زم شول مسلم لیگ کې زم کېدو نه پس اقا سیاسي هغه د برتانیې افسران چې دي هغه په خپل زور باندې د پاکستان هر یو شی سمبال کو ځان سره دې اوس جوړ شو پاکستان نه جوړ شو د جوړېدو نه مخکې په پښتونخوا کې د ډاکټر خان صاحب حکومت د کانګرس حکومت د چارسبال زو خپل کلی زموږ حکومت ډاکټر خان صاحب الیکشن وشو په 1914 کې پښتونخوا کې او خلکو کانګرس ته ووټ ورکړ کانګرس وګټله د دې څه ثابت دي